بسم الله الرحمن الرحیم. ملګریو ځوانانو، د نن موږ پیغام دی دا خاص کر د پښتونخوا والا کوم سټوډنټ دي په افغانستان کې اندازن کم از کم 2000-3000 کسان جوړیږي. هغه څه کله د ملک حالات خراب شو د افغانستان او پاکستان سره خپل مانس کې نو هغه د واجه هغه ته لږه مسالې جوړې شوې په افغانستان کې بیاغه د پر خپل منډه درډې وواله د افغانستان کومه مسالې وی الحمدلله غټوره حل شوې کغه د ویزو ایکسپایر کیدل او کده بارډر مسله وا اوس غوته مین مسله دا جوړره چې پاکستان طرف نه کوم بارډر باندې غو د پر اوس اهم ضرورت داري چې پاکستان کوم سفارتخانه لري یا کوم وزیر داخله لري یا وزیر اعلی لري خاص کر او مجبوری وزیر اعلی صاحب هم د څه بیواسه وند شوی ولا څه غارن جوړو مورون جوړو خو د ملک وطن د شریک وطن دی په دې کې بار ملکونو سره څوره جنگونه مرغليري خو څوره مسافران دي بیا کاروباري خالي سټوډنټان دي غو د پر به یو ترتیب جوړ شوی د څه پهلا ځال نه لري بیا اوس د پیر کوم 2.5-3,000 سټوډنټ دي افغانستان کې غو میډیکل کې یا انجینیرینګ یا نور کوم کورسونو د پر الاړ دي غډیر غریب سټوډنټ دي هغه سټوډنټ دي چې خو چاینا ته امریکا ته یا انګلند ته یو بل ځای ته نشوي د ډېر مجبوری نه خپل تعلیم د پر هغه قانوني لور دی افغانستان ته غیر قانوني نه لور څو ملک حالات څه کله خراب شو افغانستان او د پاکستان خپل مانس کې غد واجه غوته مسالې جوړې شوې غډیر وخت نه غد کې غیر شویری غوته د کورونا ولا په انتظار دی غو چټیان شویری غوته از مسالې غد پر کده جاز ضرورت وی غم د دو کوي شي دوه څه کمې نشته او بارډر ټوله باند کړي کبیا بارډر د ورته کولاوي شي وريځ نیمه ده خو افغانستان طرف نه د غو د وینا د مخه د غو د معلوماتو د غا متدای سیاره متغزنه مسله نشته خو د پاکستان بارډر متبان دي نو دا خاص خپل کوم ذمہوار خلک دي وزیر اعلی وزیر اعظم دي خاص کر ور سره د نور د سر کوم متعلق ادارې دغه ځوانان دي 2-3,000 کسان جوړیږي دغه د سری لکه یو جیل کې باندې نو دغه مسله چې کومه ده د نن نه لري د څه کله پاکستان او افغانستان حالات خراب شوی رغه پڅنه دغه کسان غزه چې محاصره شویری او خاص کر دغه سټوډنټانو چټیان شویری جمع ده اوس دا واپس کورونو ته رسی کورونو ولا ورته په انتظار دي نو دا څنګه ملک ته د کوم عین دي د کوم قانون دي صدا د خپل مسافرانو د خپل سټوډنټانو تحفظ نشي کوي دغه په کوم ملک چین وي چې مسله جوړه شي و اول کوشش دا کی څنګه کې دغه کوم بشندگان پاتې کیږي کغه سټوډنټ وي کغه کاروباري خلک وي غره وبسي اوس مو ولا باندې غور د غزنه سټوډنټ سوال کی سمو خپل کورو ته راته یو څلیار جوړه کوم دي زنه وبسو بیا غو د افغانستان کومه مسالې وی غ حل شوي کا ویزه ایکسپایر وی او نور کومي کی سی وی هغه طرف نه کوم بارډر وغه حل شوی اوس پاکستان طرف نه کومه مسالې لري خاص کر د غزوانونو څخه کومري د قبایلی علاقې سره تعلق ساتي ډیر کسان او بیا انداز شو ډیر د پښتنو کسان دي څور سره نور د سنورو صوبو ولا کسان دي مو دا مطالبه کوم ذمہوار خلک دی اغونه صداغه سټوډنټان څورم دي در زر تر زره پاکستان ته خپل ځای ته ورسول کی او کبیا دغه ظلم جبر مو سره کیږي نو مو بیا باکله عمل کوم وی غو بیا ډیر باتاره دي سمو سټوډنټ د 3000 کسان از باندې وی غو د برسه فیسیلیټی نه جوړیږي مو مجبورن خپل مزاحمت بین ان شاء الله جری وی اولی ان شاء الله توکل ورو دا مسله به حل شي که حل نشي نه دي د برابر ان شاء الله ټول پښتنو مو سره ودارو او مو بدرته خپل میسج چلون ډیر مننه شکریہ